ګټم دی وسوایم ساتم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی جانان خندوم دی دښمن ژړوم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی نیمروز تر بدخشانا وګړي لاس پکار دی کونړ تر هراتا خدمت دی تیار دی کونړ تر هراتا خدمت دی تیار د افغانستان ملي رادیو تلویزیون درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ په بلخ کې د پنبې د پروسس او د غوړیو تولیدي کارخونې ته راغلیو چې له کلونو ځنډ وروسته یو ځل بیا په فعالیت پیل وکړ په دې کارخونه کې له 50 څخه ډیر کسان په کار بوخت دي د دې کارخونې ټول مراحل به ګام په ګام تاسو ته په نننۍ خپرونه کې در وپېژنو له موږ سره پاتې شئ د دغه فابریکې د بنسټ ډبره په 1442 کال کې کېښودل شوه چې په هغه وخت کې د تولید کچه خورا زیاته وه او پروسس شوې پنبه به یې ګاونډیو هیوادونو ترڅنګ اروپایي بازارونو ته هم صادرېدله خو په هیواد کې څو لسیزو تحولاتو او په تیر حکومت کې نه پاملرنه د حکومت د میلیونونو ډالرو دغه شتمني په تیارو کې ډوبه او تر خاورو لاندې وه د بلخ د نباتي غوړیو او د پنبې دولتي شرکت د رهبرۍ پرلپسې هڅې خلکو او بزګرانو ته د کار پیدا کولو په موخه د افغانستان اسلامي امارت پرېکنده ملاتړ او پاملرنه په پایله کې د دانهدارې پنبې دولتي شرکت له لسیزو ځنډ وروسته یو ځل بیا په فعالیت پیل وکړ چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د دولتي شرکتونو د پرمختګ په برخه کې ستره لاسته راوړنه ده شرکت دولتی پنبه و روغن نباتی در سال 1342 که تقریبا 60 سال میشه ایجاد شده و این شرکت در اون زمان بسیار مجهز بود بسیار فعالیت زیاد داشت که صادرات پخته ازی و بهترین محلوج را تولید میکرد صادر میکرد و کشورهای آسیای میانه و به بازار اروپا عرضه میکرد بهترین و با کیفیت عالی تولیدات داشت و خوشبختانه بعد از تحکیم امارت اسلامی افغانستان در سال 1401 این شرکت با همکاری وزارت مالیه و فعالیت‌های خود را پس از سر آغاز نمود د مزار شریف لومړی حوزې دغه فابریکه د خامو موادو زیرمه کولو پاکخانې د جندسګاه او پریس ماشین چې د پنبې پروسس او بسته‌بندي ده په 3 کاري شفټونو کې په نورمال ډول فعالیت کوي دغه کس د کارخونې د بیا فعاله کېدو له لومړۍ ورځې دلته په کار بوخت دی د یادې کارخونې ټول کاري شفټونه په بشپړ ډول زموږ د کیمرې مخامخ لیدونکو ته ور وپېژندل لومړی هغې برخې ته وروستلو چې هلته خامه پنبه زیرمه کیږي او له دغه ځای څخه د ماشین په واسطه په ځانګړي نل کې د موظفو کارمندانو لخوا د پاککارۍ ماشین ته لیږدول کیږي قسمی که شما خریداری ما را جریان خریداری ما را میبینید خریداری ما شکل استاندارد داره ما به شکل استاندارد میخریم با تفکیک سورت و با تفکیک مقاومت پخته طول الیاف پخته رطوبت پخته کثافات پخته همه چیز ما اینجا در نظر گرفته پخته را میخریم از اینجا که مرحله اول ختم شد در مرحله دوم ما شما میریم که اینجا دستگاه پاکخانه میگن جایی است که اینجا پخته را شما دیدین نه پخته اینجا تصفیه میشه در اینجا خاشاک و خاک پخته گرفته میشه و شما قسمی که میبینین یعنی از این پخته که در گدام ذخیره است یعنی خاک ازی است شما که میبینید خاک پخته اونجا جمع آوری شده و میریم ما شما بخش دیگه که در پخته از طریق هوا به دستگاه میآید زیر زمین داشت هوای را کش میکنه میآید این ماشین میته ماشین به اصطلاح ماشین تصفیه یا ماشین تکان است که پخته را پاک میکنه و ستره میکنه میتبه یم سنم د قومیت ړنګوم دی وطن جوړوم دی
وطن جوړوم دی ویل بمی ګټم دی اوس وایم ساتم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی. لیدونکو موږ دویمه برخه ولیدله چې دلته پخته صفا کېدله خامه پخته غلبېدله. اوس راځو دریمې برخې ته چې هلته د پختې کم کار مخته ځي. اینجا 3 پای جین داریم. این جین ماشینا رو به معنای جین علاجی پخته را هم پاک میکنه باقی مانده پخته را و هم اینجا و دانه تبدیل میکنه. قسمی که شما میبینید اینی دانه است. قسمی که میبینید دانه چگت است و مالوجش میره در مرحله 4 میره که این البته به روغن تبدیل میشه، به کنجاره تبدیل میشه. دانه به روغن کنجاره گپا تبدیل میشه و مالوجش میره در اونجا بسته بندی میشه. در این بخش چند ماشین کار میکنه؟ در این بخش میبینین عملا 3 ماشین کار میکنه. 3 پای ماشین در اینجا کار میکنه. اینجا صرف عملی پروسس پنبه‌دانه صورت میگیره. ویل بمی ګټم دی اوس وایم ساتم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی جانان خندوم دی دښمن ژړوم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی. شینې دی په خندا دی سیندونه دی غوړېږي فصلونه دی زرغون شول هواوې دی ششنېږي فصلونه دی زرغون شول هواوې دی ششنېږي هواوې دی ششنېږي. درنو لیدونکو دا د پنبې هغه اخري برخه ده چې دلته پنبه په مالوچو تبدیلیږي او بیا بسته بندي کیږي او آخري برخه یې همدغه د مالوچو برخه ده چې مالوچ هم دلته بسته بندی کیږي. اینجا با شما قسمی که میبینین بخش 4 است که آخر مرحله است که اینجا بسته بندی صورت میگیره. بعد از بسته بندی وزن میشه. بعد از اینکه وزن شد اینجا سورتش تعیین میشه و بعد سورت که تعیین شد توسط موتور فورکلیپ در صنفش یعنی به کلاسش انتقال داده میشه و اونمو پختی را که اونجا شما دیدین مالوج توسط هوا نه اینجا کشف میشه. زمان کشف شد اینجا پروسس میشه که به شکل استاندارد پروسس میشه با سیمای مخصوص تکیسان قسمی که شما میبینین بیاین. این مالوج از اینجا میه توسط هوا میه در اینجا توسط دستگاه است که به نام پرسیات میکنه که این را به نام ترامبوفکا میگن. ترامبوفکا کلمه روسی است. فشار میده. وقتی که فشار داد این بسته میشه. این بسته شد. بعد از بسته شدن توسط فشار که هر عدل از این در حدود از 170 تا 200 است وزن هر عدل که شما اینو ببینین. پخته مالوج بسیار خوب بسیار سخته پخته است که همه گپای در نظر گرفته میشه. این در لابراتوار اینجا مسئولای سورچی داریم. کل از این را تعیین میکنه که سورت اول از 2 از 3 است. یعنی آخرین مرحله بسته‌بندی ماست. بعد از وزن میره در جای مخصوص که اونجا پارتی میشه. در این بخش چند ماشین کار میکنه؟ در این بخش یک پای ماشین با تماما تجهیزاتش هست که به نام دستگاه پرس یاد میکنن. بلان میبینید در اینجا 5 نفر کارگر تنها در بخش ماشین است و دوخت علایده است، مارکه نویس علایده است، وزن علایده است. هر کس کاراش مشخص است. کار خود به شکل مشخص انجام میده. دغه کارخونې په لومړۍ څانګه کې له 50 څخه ډیر کسان اوس عملاً په کار بوخت دي چې په نورمال ډول په 24 ساعتونو کې 55 ټنه پنبه پروسس کوي. د پنبې د پروسس تولیدي کارخونې سرپرست وایي له بزګرانو او ځینو شرکتونو څخه دانه‌داره پنبه پیري او له پروسس او بسته‌بندۍ وروسته یې په نړیوالو او کورنیو بازارونو کې پلوري. نوموړی وایي د پلان له مخې په 1401 کال کې 1470 ټنه دانه لرونکې پنبه د پروسس په موخه اخیستې وه چې له دغه پنبې څخه یې 1500 ټنه خالص مالوچ او 100 ټنه غوړي ترلاسه کړي دي. خوشبختانه بعد از تحکیم امارت اسلامی افغانستان در سال 1401 این شرکت با همکاری وزارت مالیه
و فعالیت‌های خود را پس از سر آغاز نمود و ما در سال 1401 به مقدار 1370 تن پنبه ما خریداری کردیم و شرکت فعالیتش شروع کرد. تقریبا ما ملحوظ خاصی که از اینجا ما تولید کردیم از شرکت، از فابریکه پریس پنبه به مقدار 500 تن پخته ما تولید داشتیم و به مقدار و اندازه 100 تن روغن ما هم پروسس کردیم و ما تولید داشتیم در سال 1401. همدارنګه هغه وایي په پام کې لري چې په روان کال کې د دغه کارخونې د تولید کچه لا پراخه کړي او پلان یې دا دی چې په دغه کال کې 2000 ټنه پنبه د پروسس په موخه له بزګرانو او ځینو شرکتونو څخه وپیري. و امسال الحمدلله تصمیم ما گرفتیم و خریداری ما شروع است. در این سال 1402 به مقدار 2000 تن پخته انشالله الحمدلله ما خریداری میکنیم و شرکت فعالیت ازی شروع است. انشالله شب و روز فعالیت داره. هم پروسس روغن ازی، فابریکه روغن ازی هم فعالیت شروع است و این فابریکه که می‌بینید فابریکه پنبه الحمدلله کار از شروع است، شب و روز فعالیت داره و ما را شما از نزدیک دیدین، مشاهده کردین پروسس ازی پخته ازی روان است. وطن جوړوم دی جانان خندوم دی دښمن ژړوم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی شینې دی په همدارنګه ځینې کسان چې د دې فابریکې تخنیکي چارې پر مخ وړي د اسلامي امارت څخه خوښي ښایي. وایي چې د اسلامي امارت مسؤلینو اوسګار خلک په کور دننه په کار وګمارل. ما مسؤلیت دلته د میخانیکي مسؤلیت لرم. کله چې د ماشینونه خراب شي زه آماده یم چې د ماشینونه جوړ کړم. څومره وخت کېږي کار کوي؟ زه دلته د 2 کاله کېږي چې کار کوم. 2 کاله کېږي دلته کار. دا خو ټولو ته معلوم دی چې دا فابریکه ډېر کالو راهیسې چې غیرفعاله و. د امارت راتلو په سره د امارت کوښښ سره دا فابریکه لکه دا نور فابریکو د دې امارت کوښښ او برکت نه دا فابریکه فعاله شوې ده الحمدلله. او اوس هم الحمدلله تولیدات لرو. تولیدات هم ښه دی. اسم ما سید اکرم سادات، یک تن از کارمندای جنپریس باشی همین دستگاه هستم دیگه. 10 سال میشه از مسلک کاریم. همچون فابریکا را فعال کرده تا برادرای ما از رفتن خارج جلوگیری شده. من میخانیکی همین دستگاه هستم. ترمیمات این دستگاه دیگه تولیدش مربوط ما میشه. ما اینجا فعالیت کار میکنیم. دستگاه فعلا مربوط ماست. این چیزی که فابریکا رو میبینین مربوط برقش پیش ماستن. هر مشکلاتی که بود مان صاحبشان رئیس صاحبشان در جریان هستن. ما از امارات اسلامی سپاسگزار هستیم که دیگه ما فعلا اینجا صاحب چیز کار است. ما مربوط فابریکه هستیم. این فابریکای شخصی خود ما کست دولتی کلش چیزاش جکشناش همینجا هستن. د یادونې وړ د جن او پریس دولتي کارخونه په 1442 هجري لمریز کال کې جوړه شوه. خو د کورنۍ جګړې پر مهال دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعاله شوې. وسایل یې لوټ او کارکوونکي تر ننه بیکاره ول. جوړوم دی ویل بمی ګټم دی اوس وایم ساتم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی جانان خندوم دی دښمن ژړوم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی